سلامونه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان تعارف ته ضرورت نه لري. موږ سره مېلمه دی، له ډېرې مودې وروسته خوشحال یم چې دی بیا هم وینم. ډېره مننه خان چې راغلی، امریکا غږ ته مو وخت ورکړ، مرکې ته راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو تاسو ته ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او ډېره زیاته مننه. واقعا ډېر وخت وروسته بیا سره ولیدل او په دې هیله چې روغ او جوړ یې. نو ستا پیدا کول هم په دې وروستیو کې لږ سخت شوي دي، نو نه پوهېږو څنګه پیدا کړو په اسانه. بس مصروفیت کله کله زیات شي که نه. واقعیت د مصروف یاست. دا اوس چې زه ورته غږېږو، تاسو د هند له کوم ښار نه راسره په تماس کې یاست؟ دا اوس موږ په لوبډله په ممبئی کې ده، دلته ممبئی کې یو په هندوستان کې، او آی پی ایل زیاتره لوبې هم همدلته په ممبئی کې دي. روژه مو ماته کړې ده، زه مطمئن یم. نو ځکه لایټونه روژه م ماته کړه 9 بجې ولې، او ډېره ښه اشپزي م کړې وه. نن روش هم تیار کړی و، شینواري روش هم تیار کړی، زه وم، نور احمد و ګربز. نو هغوی ډېر زیات خوښ کړه، ما ته یې ویل چې سبا یې بیا راته پوښ کړم دا شی ما څه. ته یې اشپز یې نو په حساب؟ زه خوښوم، لږه وخت هم ډېر وشو، دلته 2 میاشتې م دي، او سړی تنګ شي لږ د هوټل خوراکونو نه او د باندې خوراکونو نه سړی لږ تنګ شي. نو چې کله هم زموږ لوبه نه وي یا تمرین هم نه وي، نو زه بیا لاندې په خپله ځم او اشپزي په خپله کوم. د اخر یو نیم ساعت چې دا په دې اشپزۍ کې زه مصروف یم. هغوی بیا راشي، بس ښه په مینه سره 7 بجې روژه ماته کړو، دلته ناست یو سره. نو دا د مسافرۍ یوه ګټه دا شوه چې دغه د اشپزي ده مې زده کړه. تر څو چې کله چې دا کرنټین شروع شوی، ببل شروع شوی، نو کله چې موږ ته وخت ملاو شي نو کوشش کوو چې اشپزي کې ځان مصروف کړو. اوس خو ډېره ښه شوې ده اشپزي. داسې خو به نه وي چې هغوی هم پوهېږي په اشپزي کولی شي، خو هسې ځان تېر باسي، وایي پرېږده چې راشد خان یې راته هر څه راشد خان تیار کړي، موږ به یې وخورو. نه، هغوی د مشکل لري په اشپزي کې. دواړه ما ته وایي چې یاره موږ ډېر مشکل لرو اشپزي کې، او ښه ده راشي ما سره ناست یې، دا ګپ لګو په اشپزۍ وخت کې. او همدغسې بیا په پیشلمي کې هم مونږ په خپله ځان ته هوټل هم تیارې مونږ ته، خو بیا مونږ کوشش کوو چې په خپله ځان ته افغاني طریقې سره شی برابر کړو په خپل لاس باندې، نو هغه بیا بېل خوند لري. نو د اشپزۍ خبره مو وکړه، د روژه ماتي او د پیشلمي خبره مو وکړه. کرکټ او روژه څنګه تاسو منیجولی شئ؟ څنګه دغه دواړه شیان سره تنظیمولی شئ چې هم روژه یاست، هم تمرین ته ځئ، هم لوبې ته ځئ، هم بیا پیشلمي ته پاڅېږئ؟ مطمئن یم تراویحو ته به هم ځئ، تراویح به هم کوئ. دا وخت څنګه تنظیموئ سره، او دا 2 شیان څنګه سره تنظیموئ؟ په روژه کې خو لږ مشکله یي، لوبې کول او سره تمرین کول او ټایم ټیبل هر څه برابرول ډېر مشکله یي. خو بیا هم تر اوسه پورې چې څومره لوبې هم شوي دي او تمرینونه شوي دي، روژې هم نیولې دي، مونږ ته کوم داسې سخته نه ده مخې ته راغلې چې خوشبختانه چې ټولې لوبې شوې دي. روژه چې کله ماته شي، هغې نه وروسته لوبه شروع شي. خو را روانه لوبه په ورځې ده چې په 3 بجې 3:30 بجې شروع وي، نو هغې کې به روژه لږه سخته وي. خو بیا هم دومره به نه انشاءالله. تېر کال هم مونږ په میچ لوبه کې روژه نیولې وه، خو خوند هم د روژې هم دا خوند دی چې کله تا باندې ډېره زیاته سخته وي، او په هغه سخته کې چې د هغې وروسته چې ته کله روژه ماتي ته کښېنې، نو بهترین وخت همغه وي، او بهترین هلته بیا تا ته دا احساس وشي چې وروره روژه وه. او تېره ورځ مونږ چې تمرین ته هم تللي وو، په 2 بجې تللي وو ماسپښین، او ګرمي هم ډېره زیاته وله دلته. خو چې کله ماښام راغللو او مونږ روژه ماتي ته کېناستو، نو واقعا خوند یې بېل و هغې روژې. او سخته یي، ځکه شپې مونږ بیا خوب نه وي، مونږ ټوله شپه ایښي وو. ورسره همداسې کله چې پیشلمی وکړو، د سهار لمونځ وکړو، 5:30 6 بجې بیا وده شو، نو بیا ماسپښین لمونځ ته راپاسو. نو ټایم ټیبل هم داسې جوړ کړی، که شپې وده شو نو بیا مونږ ته لږ مشکلات جوړېږي. په دې چې میچونه لوبې هم د شپې دي، نو هغه ټایم ټیبل د خوب هر څه بیا ګډوډ شي. نو داسې یو ټایم ټیبل هم ځان ته جوړ کړی
چې سهار مونځ نه وروسته ویده شو او بیا ماسپښین مونځ ته راپاڅو. خدای دې توفیق درکړي. موږ هم دلته د سینرانو وایم د لوکل کرکټ ټیم لرو، زه یو دوه وارې لاړم په دې روژه کې، ډېره سخته ده. زما خو د کوڅې او د سړک او د کلي لوبه ده، ستاسو خو نړیوالې لوبې دي. خدای توفیق درکړي. تېر IPL کې زما یادېږي تاسو سره د نیوزیلینډ لوبغاړي ویلیمسن چې اوس د سنرایزر کپټان دی او ډیوډ وارنر چې ستاسو مخکینی کپټان دی، هغوی هم روژه نیولې وه. سږکال داسې کوم بل بهرني خو دا تجربه نه ده ازمایلې تاسو سره؟ تیر کال هغوی مونږ سره روژه نیولې وه، خو دا کال دلته هم لوبغاړي وایي چې مونږ غواړو چې روژه ونیسو، خو په اخر کې به یې نیسو. چې کله لوبې لږې وشوي نه غواړو چې اوس رسک واخلو یا انجرډ شو یا بل څه مشکل را پیدا شي، نو دوی وایي حتماً به مونږ یو روژه تا سره نیسو او هم په اخر کې لوبې به هم تر هغې ډېرې شوي زمونږ. نو تیر کال هم نبیم مونږ سره ولو، مجیب هم ولو، نو هغې وخت کې هم لوبې په چینای کې وي چې چینای کې ډېره زیاته ګرمي وي، همدغسې ممبۍ او چینای زیاتره موسم یو شی، ډېره ګرمي. خو انشاءالله دوی هم وعده کړې ده چې په اخر کې چې ده کله اختر را نږدې شي نو بیا به مونږ تاسو سره یو روژه نیسو. زه سمه ده، موږ به منتظر یو چې دا وارې به څوک تاسو سره روژه نیسي. په هر حال څو کاله مسلسل کېږي تاسو IPL لوبوئ، په IPL کې لوبېږئ. په تېرو سیزنونو کې د سنرایزر حیدرآباد په لوبډلې کې محیب لوبغاړی وئ. سږکال دې سیزن کې تاسو هغه سره نه یاست، اوس بل ګجرات ټیم ته راغلي یاست. او یو بل غټ پرمختګ ستاسو په کیریر او په کرکټ کې دا شوی دی چې تاسو مرستیال کپټان د اولې ورځې راټاکل شوي یاست، او په تېر میچ کې په تېرو لوبو کې مو کپټاني وکړه او لومړی افغان لوبغاړی شوی چې په IPL غوندې یو لوی تجارتي لیګ کې تاسو کپټاني کوئ او لوبه ګټئ او ځلیږئ. د دې لیګ او د نورو لیګونو ترمنځ که ته فرق راته ووایه، څه فرق احساسوي د تېرو لیګونو په پرتله دغه لیګ کې؟ که وګورې په نړۍ کې IPL ټاپ لیګ دی د ټولو لیګونو نه، او په دې ټاپ دی چې دلته کرکټ لږ سخت دی. که ته ځان د جوړ کړی نه، که ته فل ریډي نه او خواري د نه کړي، محنت د نه کړی، په دې لیګ کې یو میچ کې دوه میچو کې سړی پرفارمنس وکړه، خو هغه کنسسټنسي چې ورته وایي انګلیش، هغه بیا ډېره مشکله وي. هغه په دې چې دلته هره ورځ تا ته ټف کرکټ مختلف لوبغاړو سره مخ شي، ټاپ کوالټي لوبغاړي. هره لوبډله کې چې کوم 11 لوبغاړي هغوی حتما 9-10 لوبغاړو به یا به نړیوال کرکټ کړی یا به انډیا کرکټ کړی، نو هغوی په منځ کې بیا لوبېدل او بیا پرفارمنس کول ډیره مشکله ده. ته باید ډیر محنت ته کړی، خواري ته کړی چې په دې سټیج باندې ته ښې لوبې تر سره کړې. خو بیا هم چې اول کال نه زه کله په IPL کې راغلم، دلته ولوبېدم، هلته ما ته دا احساس وشو چې زما ته څومره نور محنت پکار دی چې زه په دې سټیج کې خپل ځان وساتم. ځکه هغې وخت کې زه ریډي نه وم، ما خپل ځان ولیده، نور لوبغاړي مې ولیده، ما ته هلته اندازه وشوله چې زه باید څومره محنت وکړم چې را روان کال زه راځم، زه حتما 80-80% خو زه ریډي یم دې غټ لیګ ته. اوس خو به زه په دې کار باندې خپل ټیلنټ چې څومره دی، استعداد چې زما څومره دی، په هغې باندې به خپل ځان بچ کړم. خو بیا هم که را روان کال شي زما به فټنس ډېر په کار راځي، زه به فیلډینګ کې ډېر زیات محنت کوم چې فیلډینګ کې ما نه کوم مس کیچ ونه شي، په فیلډینګ کې 2-3 رنز زه ټیم له بچ کړم، همدغسې په بیټینګ کې برخه کې. نو هلته ما خپل کوچ ته ویله، ټام موډي ته، چې که زه بل کال راځم ته باید ما لږ چینج وګورې هر لحاظ نه، په فیلډینګ کې، په فټنس کې، په بیټینګ کې، په بولینګ کې. نو هغه به هغه سره زما یو ټارګټ هر کال به هغه ما ته ویل، زه به چې کله بل کال راغلم هغه به ما ته اټومیټیک خپله ویله چې راشده په دې کال ته دومره ډفرنس ښکارې، تېر کال دا شی تا کې نه و، دا کال تا کې دا شی اضافه کړی دی، په فټنس ته کار کړی دی، فټنس ته ښه شوی دی، سپرنټ ته ښه شوی دی، په ګراوند کې ویښې بول پسې ځان زر رسوي. نو دغه شیانو چې دا هر څه IPL نه زده کړه وه. IPL په دغه کرکټ کې ته مجبوره کړي چې دا شی ته کال په کال ښه کړي. نو که وګورې 15 کاله 6 کاله مخکې چا سوچ هم نه و چې افغانستان یو لوبغاړی به راځي په IPL کې به لوبېږي. دا یو هر چا یو ارمان و چې موږ لاړ شو په IPL کې ولوبېږو.
خو چې کله نه زه مرستیال کپتان وټاکل شوم هغه زما دپاره ډېره غټه ورځ وه چې کله ما ته کوچ ویله کپتان وویله چې ته به موږ سره په دې لیګ کې په دې ټورنمنټ کې موږ سره مرستیال کپتان یې که وګورې موږ سره نور هم ډېر غټ لوبغاړي دي داسې لوبغاړي دي چې ډېر کرکټ یې کړی هم انډیا کرکټ یې کړی دی هم نړیوال کرکټ یې کړی په هر ځای کې لوبېدلی دی ساوث افریقا نه شته دی د استرالیا نه شته دی خو هغې وروسته هم چې تا له دومره رسپیکټ عزت درکوي نو دا د ما دپاره د وطن دپاره د ټول هېوادوالو دپاره ډېره یو غټه خبره ده او تیر میچ کې میچ نه مخکې شپې 2:30 بجې وې چې کله ما ته کوچ میسیج وکړ سبا ځان آماده کړه ته شاید لوبډل مشري وکړې هاردیک پانډیا لږ مشکل کېدی کېدای شي سبا لوبه ونه کړه نو هغې نه وروسته زما خوب بیخي وتښتېده په دې نه چې زه له پریشر کې ولم نه هغه احساس داسې ولو چې بیخي زما ذهن نه منله چې زه به سبا زم د افغانستان نه یو لوبغاړی راځي په هند یو تجارتي لیګ کې ټاس ولي او هم چنای غټ لوبډلې سره نو دا خبرې ټولې په ذهن کې وي او دا و چې خپل وطن احساس ډېر زیات چې افغانستان نوم به چې دا په نړۍ کې بل رنګ خلک یاد کړي ځکه لوبډل مشري او ټیم لیډ کول دغسې لوبغاړي لیډ کول چې هغوی 15 کاله صرف او صرف انټرنیشنل کرکټ کړی نو هغوی په منځ کې بیا هغوی لیډ کول یو مختلف احساساتو او ډېر د خوشحالۍ ځای او د ما دپاره د ما فامیل دپاره ټولو مینهوالو دپاره ټول هېوادوالو دپاره وطن دپاره یو بهترینه ورځ وه او هماغه و چې د خلکو دعا م وه هغسې یو میچ وشو چې بیخي زما په ذهن کې هم نه ولو په څومره لوبې هم چې آی پی ایل ما کړي دي کله هم داسې بیټینګ ما نه ده کړی په آی پی ایل خو میچ کو تر ټولو ډېرې منډې تر اوسه چې اپیل کې کړي دي په همدې میچ کې دي کړي دي جالبه خبره دې وکړه تاسو ویل له دې نه ډارېدم چې ګواکې زه دا کار نشم کولی مګر دغه نورې مسلې چې وي د میدان کې د لوبغاړو تنظیم د ټیم لیډ کول ټاس اچول دا ټول مسایل واقعا دا احساسات جالبه وي یعنې شک نشته چې خپل تاثیر لري د مشهورو نړیوالو لوبغاړو لکه محمد شامي لکه ډیولر لکه د نورو لوبغاړو تا د افغانستان لپاره هم کپتاني کړې ده خو د دغو مشهور لوبغاړو کپتاني ډېر بوج و که رښتیا خبرې هغوی منیج کول دومره مشکل نه ولو د ما دپاره یو بهترین دا ولو چې هغوی ما ته راشي مشوره راکړي چې راشده که ته اوس دا سوچ وکړې دا پلانې زما دپاره دا یو غټه خبره وه چې هغوی د ما په ګراونډ کې وو همیشه یې زه سپورټ کولم که هر چېرته به وو نظر به یو بل سره ملاول چې وروره زه اوس ښه روان یم هغه مشوره به چې ما ورکړه چې وروره دا د ما پلان ده را روان اور کې دا زما پلان ده زه غواړم په دې بولر باندې دا وکړم نو هغوی به زما مشوره ډېره زیاته اپریشیټ کړه ډېر او ویل چې دا بهترین سوچ دی همدې سوچ سره لاړ شه نو بیا لږه احساسات بل رنګي کله چې تا هغوی په میدان کې لیډ کوي او نو زیاتره ټایم به زما سوچ کې صرف او صرف دا شیان ول چې زه اوس دلته کپتان یم زه اوس د افریقا یو بهترین لوبغاړی میلر ته وایم چې دې ځای نه دلته لاړ شه بل ته وایم دې ځای نه دلته لاړ شه نو ډېر د خوشحالۍ ځای او ډېر د عزت ځای وطن دپاره او د ما دپاره ټولو خلکو دپاره نو هماغه ولو چې خدای پاک دومره عزت هم راکړه په دې میچ کې د خلکو دعا وه د روژې برکت و نو انشاءالله کوشش وم همدای چې د ما دپاره دا یو غټه موقع چې دلته زه زده کړه وکړم که زه ناکام هم شم که لاندې هم راشم که زه بیخي هغه پرفارمنس هم ونه شي زما دپاره زما د کرکټ دپاره آینده دپاره د ما ایکسپیرینس دپاره بهترینه موقع وه او کوشش مې همدا کړه چې څومره هم دې شي نه زه زده کړه وکړم او هغومره د ما دپاره هم ښه ده وطن دپاره د افغانستان دپاره د دغې لوبې نه وروسته چې تا پکې شاوخوا 40 منډې وکړې کپتاني دې وکړه هغسې په جزیاتو تاسو معلومات ورکړه افغانستان کې د کرکټ مینوال په خاص ډول ستا مینوالو په ټولنیزو رسنیو کې بیخي یوه غوغا جوړه کړه دا ستا دغه کپتاني دغه بری ډېر په شور سره یې ولمانځه ټولو خلکو خوشحالیانې وکړې چا ستا تصویرونه اچولي وو ستا په اړه شعرونه لیکلي وو په هر حال تاسو هم د هغوی نه مننه کړې وه د فیسبوک او په ټویټر کې د دغو مینوالو دغه شور دغه جذبه دغه ملاتړ څومره ارزښت لري د یو لوبغاړي په توګه تا ته که رښتیا خبرې هان صاحب ډېر وخت کېږي چې مینوالو دغسې
خوشحالي نه و نمانځلې. هغوی همیشه چې لږ په وطن کې هم حالات و، بیا هغوی د کرکټ داسې غټه خوشحالي هم نه ولیدلې. نو دا د وطن دپاره، د خلکو دپاره ډېر د خوشحالۍ ورځ وه. هر یو مینوال میسیجونه هم ماته راغلي دي، پوسټونه هم کړي دي او تشویق کړی یم. واقعا هغې وروسته ماته دا احساس وشو چې وطن کې خلک څومره مینه لري اوس هم کرکټ سره، او څومره خوشحاله دي په دې چې زه دلته از کپتان یم، لوبېږم، لوبه ګټم. د هغوی مینه چې ما ولیدله، د هغوی میسیجونه ما ولوستل، نو واقعا ډېر زیات خوشحاله شوم. او همدا احساس راسره و چې زه باید دې نه هم ښه وځلېږم، تر څو چې دوی په خولو باندې دغسې مسکاوې راشي، تر څو دوی دغه خوشحالي په شریکه سره ونمانځي. نو انشاءالله زما به هم هدف هم دی، کوشش به هم دی چې دوی خلکو دعا سره دوی مایوسه نه کړو موږ، او موږ ښه وځلېږو، د وطن نوم مخکې یوسو، او خپل مهنت او خپل خواري جاري وساتو. دا خو د افغان مینوالو، د افغانستان د کرکټ د مینوالو خبره وه. هلته په هند کې ستاسو په ټیم کې د علمه په لوبغاړو کې تاثرات څه وو د ستا د کپتانۍ او ستا د بري په اړه؟ کومې ورځې نه چې زه مرستیال کپتان ټاکل شوی یم، واقعا د ما دپاره خو ډېره غټه خبره وه. ما به هر یو لوبغاړي سره خبرې هم کړلې چې وروره زما دپاره دا یو افتخار ځای دی چې دومره په لوبغاړو کې زه مرستیال لوبغاړی کپتان ټاکل کېږم. ډېره غټه خبره ده. خو هر یو لوبغاړي، هر یو کوچ، منیجمنټ سټاف ما ته به همدا یوه خبره کړه چې ته یو ډیزرو دس، ته چې دا شی ډیزرو کوې، تا کې هغه لیاقت شته دی. تا چې کوم کرکټینګ خبرې دي، ته چې کله په میټینګ کې لوبغاړو سره یې، په نیټ سیشن کې، که هر چېرته یې ستا د مشورې ته لوبغاړو سره چې خپل محنت کړې، نو اټ مینز چې ته د دې شي لیاقت لري. ته کولی شي، موږ ستا خبرې اورېدلې دي، موږ ستا پریپریشن لیدلی دی، ستا محنت هم لیدلی دی. نو همدا ریکوایرمنټس دي، همدا ضرورتونه دي چې یو مرستیال یا یو ښه کپتان نشاني، نو هغه ټول تا کې شته دی. خو صرف او صرف دومره ده چې موږ به تا له هغه کانفیډنس درکوو، موږ به تا له هغه انرژي درکوو، او موږ به تا له سپورټ درکوو پوره. ته کولی شي دا شی، نه چې ته نشي کولی، خو صرف او صرف دومره ده چې ته د شي نه خوند واخلې، انجوای کړې، خپل کرکټ انجوای کړې، او دا خپل څومره ایکسپیرینس چې ده او څومره چې زړه نه اخلاص یې، نو په همدې هغه باندې مخکې لاړ شي. نو ټولو لوبغاړو نه، منیجمنټ سټاف نه، کوچینګ سټاف نه ما ته دومره پازیټیو میسیج او دومره پازیټیو انرژي راکړل شوه چې بیخي هغه بوج ما باندې پاتې نه شو. کله ناکله یې که نه هغه انسان په ذهن زړه کې راځي چې وروره د افغانستان نه لوبغاړی دا ولې مرستیال کپتان شو، د افغانستان نه لوبغاړی ولې دا، هغه خبره بیخي په سلو کې 1% هم نه ده راغلې. ټول ما نه ډېر خوشحاله ولو. په دې خوشحاله وو چې د هلک محنت کړی، خواري کړې ده، پرفارمنس یې کړی دی، 15-16 کاله آی پي ایل کې مسلسل پرفارمنس کړی، دا هلک ډیزرو کوي، دا هلک پوره هر څه ډیزرو کوي. نو هغوی دا فیصله ډېره زیاته اپریشیټ کړه، او همدا یې هدف و، همدا او چې موږ دې هلک څومره سپورټ کوو، نو ما نه زیات هغوی خوشحاله وو. نو تاسو چې هر څومره ځلېږئ، د ستاسو مینوال په افغانستان کې دي، که د افغانستان نه د باندې دي، هغوی خوشحالېږي او تاسو ته د بري دعاګانې کوي. فقط یوه خبره دلته یادوم، که همدغسې تر اخره پورې کینئ خو صحیح ده، خو که لږ مخکې راځئ نو دا فریم بیا لږ دلته په ویډیو کې لږ خرابېږي، نو بښنه غواړم له دې. د رحمان الله ګربز او نوررحمن لکڼوال هم تاسو سره په ټیم کې دي، او تر دې دمه په دغه آی پي ایل کې تاسو یوازینی افغان لوبغاړی یاست چې په آی پي ایل کې لوبېږئ. 4 نور لوبغاړي دي، هغوی ته تر اوسه چانس نه دی ورکړل شوی. د هغه 2 نورو په اړه به لږ وروسته وغږېږم. د ګربز او لکڼوال په اړه راته ووایاست، دوی څنګه دي؟ ښه دي ماشاءالله، خپل پریکټس، تمرینتونه، هر څه مخکې روان دي، او څومره هم ما خو همیشه هغوی سره همدا خبرې چې کله نیټ سیشن کې ما سره یو ځای، نو زه ورته همدا یوه خبره همیشه کړم چې خپل اپورچونټي چې کله هم تا ته راشي، د هغې انتظار وکړه، نه چې انسان هغه خپل محنت، خواري، هر څه پرېږدي چې ما ته لا چانس نه میلاوږي. دا یو داسې کرکټ دی چې په دې کې به تا ته حتما چانس راځي، خو د دپاره ته باید خپل ځان پوره ریډي وساتې. د دپاره دواړو دپاره بهترینه موقع دا ده چې څومره هم زده کړه وکړي دلته، که اول کال یا پوره په دې ټول ټورنمنټ کې چانس هم میلاو نه شي، دې دپاره دا څومره فیسیلیټیز چې دا کوچینګ چې دي، دوی نه دا زده کړه وکړي، خپل کرکټ ښه کا. لکه کرکټ کې که انکیس چانس میلاو شي، ته فل پریپیرډ نه، نو هغه بیا ډېر غټ اثر کوي په لوبغاړي باندې. نو
دویم لګیا دي خپل مهنت کا خواري کا او چې کله هم ان شاء الله موقع ملاو شي یا خپل اپورچونټي ورته ملاو شي دوی به ویل پریپیر دي. خو آی پی ایل یو داسې لیګ ده چې په دې کې ښه خبر ده خاص کر زموږ لوبډله کې چې یو لوبغاړی په یو میچ په دوه میچو په درې میچو باندې هغه ټاپه نه لګوي چې دا د دې لوبغاړي د دې پوزیشن باندې لوبه نشي کوی یا سپورټ یې نه. نو چې کله هم ګوربز ته اپورچونټي ملاوږي حتما پراپر اپورچونټي به ورته هغه ته پراپر میچونه ملاوږي چې څومره هم ډیری. نو همدا خبرې موږ هغه سره هم چې څومره هم ته صبر کوی شي او حوصله ولري خلک چې دا کلونو انتظار کا نو چې کله د اپورچونټي ملاو شي نو حتما خپل استعداد بخایي. بله نو د محمد نبی او د فاروقي سره مو تر اوسه ملاقات شوی دی؟ هغه مو لیدلی که نه تا تر اوسه ما هغوی سره ملاقات نه؟ فاروقي سره دوه وارې ملاقات شوی دی. هغه موږ نه نږدې دی، موږ ته تقریبا 15 منټه لاره ده په موټر کې. هغوی هوټل زموږ هوټل سره نږدې دي، خو نبي دي هوټل لږ موږ نه لرې ده. هغوی سره نه دي لیدلي. فاروقي سره یو میچ کې ولیدل، میچ هم سره وکړل او پریکټس سیشن کې هم سره یو ځای شوي وو. نو عام وخت چې ما کله اشپزي کوله ماروش پخول نو ما ته میسج وکړو چې بس غرق ته کړو مونږ ته خو نه رالیږي سیم خپله درې واړه لګیا یې خورئ. نو هغه هم لګیا دی. ټولو نه ښه خبره دا ده سنرایزرز خو زما پخوانی لوبډله وه، ټول سره پیژنو. نو په پریکټس سیشن کې هم چې څومره کوچ سره زه ملاو شوم د هغوی نظر ډېر زیات مثبت و د فاروقي نه. او ما ته یې ویلې چې دا ولې ستاسو په افغانستان لوبډله کې مونږ ونه لیده ډېر وخت کېږي، دا چېرته ولو. هم ما ته هغه سټین راغی او مرلیدرن راغی، هغه سره زما ډېر ښه ګپ شپ دی. نو ما ته راغی مرلیدرن ما ته وایي ویر واز هی ان د ورلډ کپ که نه. نو زه ما ورته وویلم هغه موږ سره و خو په ریزرو کې و. ما ته یې کتل خندلې راته. نو ما ورته وویل ولې نو وایي نه وایي نتینګ. ما چې بس خپله پوه شم چې څه خبره ده څه خبرې که نه. هغه بس بیا پوه شولو. نو سټین ډېر زیات متاثره و سټین فضل حق نه. غټه خبره دا وله چې هغه استعداد بېله برخه خو د ده محنت یې ښوده، د ده خواري ښوده، د ده سوچ یې ښوده چې دا لوبغاړی صرف دومره نه ده چې دی راځي او خپل بالینګ کوي بېرته ځي. نه، دی کوشش کوي ورځ په ورځ زده کړه وکړي، ما نه هم پوښتنې کوي، بل نه هم پوښتنې کوي. ما ته وایي چې زه په دې بول باندې اوس دا شی کول غواړم، دا شی کول غواړم. نو دغلته چې کله یو لوبغاړي سره دا احساس چې زه څه شی کوم، هغې نه وروسته هغه لوبغاړی جوړېږي. نه چې هغه راځي 3 ساعته تېرېږي بېرته ځي بېرته ځي. نو هغه هېڅ معنی نه لري. نیم ساعت تېر کړه خو زده کړه وکړه. نو کوچ ډېر زیات متاثره و. نو دا خو مونږ ټولو ته پته ده، ظاهره خبره چې فضل حق چې دا یو ښه انده لري، ډېر ښه فیوچر لري. خو انشاءالله چې مونږ یې صحیح لږ هینډل کړو، دا د مونږ یو وظیفه ده چې څومره هم لوبغاړي یو، مونږ سینیر لوبغاړي یو، مونږ کرکټ بورډ ده، دا د مونږ د ټولو وظیفه ده چې مونږ دغسې لوبغاړي صحیح مینیج کړو، صحیح لاره ورته وښیو، صحیح فیسیلیټیز ورکړو، هغه ریسپیکټ ورکړو. هغه ریسپیکټ ټول نه غټ مهم شی ریسپیکټ ته، هغه ته کانفیډنس ده. چې کله مونږ دغسې لوبغاړي ته کانفیډنس ورکړو، پوره ټایم ورکړو، هغه ریسپیکټ ورکړو، حتما هغه ته که یو کال نه 2 کاله پس داسې یو لوبغاړی جوړېږي چې په نړۍ کې به دغسې لوبغاړی بلې. ټول لوبغاړي چې په نړۍ کې جوړ شوي دي همدغه یو پروسس نه تللي دي او جوړ شوي دي. نور هغوی کې داسې نه چې کوم ایکسټرا استعداد دی پکې. همدغسې لوبغاړي خو صرف او صرف هغوی ته سپورټ ډېري، کانفیډنس ډېري او هغوی نه ښه لوبغاړي جوړ شي. په پیسل کې تاسو لوبه وکړه او ښه لوبه مو وکړه او ښه وځلېده او خلکو ډېره مینه درکړه. د دغو خلکو د دې مینې علت څه شی دی؟ دغه راشد خان څه لري چې هر چېرته ځي خلک ورته مینه کوي؟ واقعا پیسل ته زما تېر ځل تللی وم پاکستان ته، لوبې مې 2 لوبې کړې وې، هغې نه وروسته بېرته راغلم. نورې لوبې په ابودابي کې ترسره شوې وې. خو چې دا ځل لاړلم څومره عزت یې ما ته راکړ، ټول لوبغاړو منیجمنټ ورسره د مینهوالو چې څومره عزت و څومره قدر یې راکړه. نو د ما دپاره ډېر د خوشحالۍ ځای و، د افغانستان دپاره او د افغانستان امیج دپاره. نو ما خپل وخت چې څومره هم هلته تېر کړ 20 ورځې 25 ورځې ډېر خوشحاله در راغلم. د هغوی عزت نه، د هغوی څومره مینه ما ته راکړه. مینهوالو چې کله به زه ګراونډ ته ښکته کېدم د هغوی مینه چې ما ولیدله، نو واقعا یو بل احساس وي
چې افغانستان لوبغاړی دغه ځکه لوبیږي او دغه مینوال څومره مینه ورکړي څومره غواړي چې کله زه تللم اخري لوبه چې ما ولا هغوی ټیم چې ما د څومره عزت راکړه ګاډه مون لري چې راکړه یاره لکه داسې دا خبرې دا سیستم یو لوبغاړي سره نه دی شوي که وګورې نړیوال یو لوبغاړي سره هم چې کله یو لیګ پرېږدي نو لاړ شي او دومره غټه هغه نه پسې خو بیا هم چې زه تللم هغوی څومره مینه وه عزت او مینهوالې څومره مینه وه عزت نو ډېر خوشحاله درغلم خو په دې هیله چې آینده کې هم زموږ دا څومره سپورټس ریلیشن دی که هر هیواد سره موږ باید ښه وساتو او همدا ده چې څومره موږ دغه سیستم دا شی ښه ساتو د موږ کرکټ لپاره فایده ده د موږ کرکټ په مخ کې ځي زموږ ځوانانو ته به ډېره موقع میلاو شي چې هغوی هر ځای کې ولوبېږي همدا ده چې زه سبا پیسل ته بیا ځم حتما زه به ځان سره یو یا دوه یا درې افغان لوبغاړي هم وړم ځان سره چې وروره د افغان لوبغاړی هم په دې سیستم کې ځان سره کړم چا کې استعداد ډېرې زه خبر یم چې دا زما لوبغاړی دی کولی شم چې دې ته لږ چانس ورشي هلته ولوبېږي نو کرکټ به ډېر ښه شي همدغسې آی پي ایل کې هم ده اوس که زه د مرستیال لوبډلمشر یم زما هدف کوشش په حتما هم دی چې روان کال کې هم چې څومره هم زه کولی شم چې افغانستان کې یو داسې لوبغاړی چې محنت یې کړی خواري کړې ډیزرټ کوي حتما به راځي دغسې په آی پي ایل کې به هم لوبېږي نو سپورټس چې څومره هم موږ دا ریلیشن ښه ساتو د موږ ته یې ګټه ده د موږ کرکټ ته یې ګټه ده